بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزانو کم باس چستاسو په مخ کې شروع ده ناغه بنیاد دا ده چې د الله منظور نظر کم خلق ده او مونږه دا الله منظور نظر کم خلق گنو عزیزانو یو زمون فیصله ده یو زمون نظر ده او یو د الله نظر ده زمون په نظر کې چې کوم خلق خمون تخکاری هغه په اغراض او په مفاد باندې بناوي او دا الله په نظر کې چې کوم خلق خو الله تخکاری آپ اخلاق او په کردار او کریکٹر باندې بناي اس بحیثیت مسلمان سړی ته دا کوشش او دعا هر وخت پکار ده چې خدایا ما خپل منظور نظر جوړ کا خپل اتباع او د خپل حبیب اتباع ما ته نصیب کا د دنیا د اتباعانو نه می بچو سات اوس کتا سو خیالو کوي زمون چې کوم ملک کې اوسېږو نو دا چونکه نوې او تازه ورځې دي تاسو بدا الله لوی مهرباني په هغه خلقو غنئ چې کوم خلق په الیکشن کې پاس شوي دي او زه وایم چې دا الله لوی قهر پاغوی نازل دی چې کوم خلق په الیکشن کې پاس شوي زما په نيز داد تاسو خو په غړې دی چې سړیم پاس شو او زه وایم چې دا الله لوی قهر عظیم چې دی په هغه خلق نازل دی چې کوم خلق په الیکشن کې پاس شوي په دې 15 کاله کې دې پاس کړو سکړیو سه کول او سبو کی یو بپاتې د روپای میاش نه 1.5 روپای میاشت کړي خدا اوس ورته میټرې لګئی دې بمبو ته به میټرې لګئی سار مې یو سړی ته وی غټ غوندیو مال چې سنبای وینځي په وبو که خیری نو لګ به ګنده پرې دی چې وبو په زیاتې خرج کیږي تاسو به د ځان تماشې وکړئ
د ځان تماشې به وکړئ چې تاسو سره څه کیږي. هر سړی الله په خپل ځای باندې ذلیل او رسوا کړو. هر سړی مولا رسوا کړو، پیر رسوا کړو، سید رسوا کړو، میاں رسوا کړو، خان رسوا کړو، نواب رسوا کړو، ارباب رسوا کړو. هر سړی خدای په خپل ځای په شرمولو شرمولو رسوا د زمانه کړ. اوس هغه بلا خبره ده چې شرمېدلې په څه پوهېږي نه، جدا خبره ده. لیکن دی وخت کې هر سړی په خپل خپل ځای رسوا او ذلیل د زمانه دی. مونږ پوهېږو نه، یو سړی د غلو په ډیران ولاړو مونځ کولو، ټیټ پاس کیږي چې مونځ یو کو راغی مولا نه پوښتنه کوله جی په ډیران مونځ کیږي؟ هغه ویل نه، مانځه دپاره خو طهارت د مکان شرط دی، پاک ځای باندې به کې. ویل ما خو چې دا مونځ کولو نو کېدو څنګه؟ ویل چې ټیټ پاس کېدم څه رکاوټ پکې نه و. هغه دا خیال کړی جوړ چې دا مونږ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وایي. په دې نه پوهېدو چې جامې پاکې پکار دي او دس پکار دی، پاکواله د مکان پکار دی. په دې هغه دا خیال کړی چې دا مونږ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وایي. نو زمونږ مونځونه هم ټیټ پاس کېدو ته وایو. په دې ډب نه چې دا کیږي یا نه کیږي. نو عرض مې دا وږي چې کم قوم چې په یو شي متحد نشو، چې هغه دین دی او الله دی او رسول دی، او د اسره د دنیا وکړه، نو په دې باندې تنبیه الله پیغمبرانو تم ورکړی ده. او داسې تنبیه ورکړی ده لکه یونس علیہ السلام یو عظیم القدر پیغمبرو. حکم ورته وشو چې په قوم د عذاب راځي او تتیوزا دلارو غرتا په غر کې کېناستو. په قوم چې څو وخت کې آثار د عذاب شروع شو، نو ټول قوم را جمع شو او اسمان ته التجا وکړه چې معافي غواړو. راغله عذاب د اسمان نه واپس لاړو، راغله عذاب معافي غواړو، غلطیم کړی دا. نو راغله عذاب واپس لاړو. موسی علیہ السلام دو پس چې څو وخت راغی چې قوم به مې واستبای، چا ورته چا خود عذاب پیرانغه بچ هو ورزما. اوس بتا ته دروغجن وای چې تا ویلی چې عذاب راځي او عذاب خورانغه. نو دغه وخت کې د الله د حکم انتظار ونکو. او دې ټکی ته ګورئ، دغه وخت کې به حیثیت پیغمبر دته په کار داو چې د انتظار کړی وي چې دینه مخکې څه وکم. ځکه چې پیغمبر خو عاشق وي او د عاشق واګي چې کمی وي ا د معشوقې په لاس کې وي. معشوقې خوخه ده چې واګه د څه وي د سیدی تا وي او کده څه وي د سیدی تا وي. لکه ټانګه کې کېنی او داس په واګي چې د کوچوان په لاس کې کوچوان خوخه ده کواګه داسې کاس په بداسي تاویږي او کدا څه کدا څه وي. او دا خبرې خود عشاق او خبرې دي کنه، مونږ عشاق نه یو، مونږ ما درته وې د پخې کنجري زامن یو.
خو د سړي زامن یو نه. دا قوم د سړي زامن وې تی به دا لوبې کولې ده. تاسو چې کوم وکړه بیا دا ستاسو آینده نسل چې کوم دی دا نوجوان طبقه دا به د دې سپینګیرو د مرګ نه وړاندې کمپلیټ دمانی مکمل دا به دمان وي چې خزه ولاو کې هغه به کمپلیټ ډمی وي. نو راتلونکي وخت به د پاکستان قوم چې دی هغه د ډمو د ډمانو په لاس کې وي. زه په دې خوشحالېږم چې زما زوی دی صاحب په جلوس کې رواني او لاسونه دې پړکې او ګډېږي دي چې پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر، پاکستان کا تقدیر نواز شریف نواز شریف. دا څه د سړي زامن دي؟ دا آینده نسل به دا د راټ پیدا شوده چې دی او دا د بلو پرنټ او تربیت یافته چې دی دا به آینده وخت کې کمپلیټ دمانی. کنو چرته چې مړم راشي په قبر می متیازه وکړي فلال دمان دي. فلال په ډیکشن کې کېنوا ورته وای غړېږي په دې سره کوی ګورې د الکانو حال ټرک ته وخه جواب وای غړېږي وی ګور واده جنج ته راوړاو په جنج ځان سره روان کوي غړېږي او لا چې ډولکی والا ور سره کېنه الا بیل خوند ستاینده نسل به کنجران او ډمانی. ستا په ملک داسې نظام ناراضي هغه نظام ورشه ایران راوسته دی چې د نئی په دکان بورډ لګېدل دی بورډ چې کدی نئی ګیره کله کله ونی وې شو نو لاس ته غوس کوي. نظام دسه ناراضي نظام دسه راځي چې د ادنان والا تر اعلی پر ټول په یو نظریه متفق شي. خزو نرو یو نظریه ومنله نه پکې ورشه خزه بربنده شتا نه بلو پرنټ شتا. یو قانون جوړ شو چې صدر با وزیر اعظم با وزیر با بیګری نه او دسی بنئ چې مخکې موز نشي ورکوله. صدر او وزیر اعظم به د اختر او د جمعې موز به د مخ کې ور کوي. چین په یو نظریه متفق شو د چیرمن موزتون ورشه د چین سال دی نن تاسو راځه د پاکستان بے غیرت ملک تراغلی دي سره کې درته چینیان جوړي. تاسو د انبر سره میخو مړونه چي دي ټول ورځ خزه سره لګیایي فایت آباد آرمی سټیډیم کې او په صدر روډ باندې سره کې ولا خزه چینیان جوړي. د چیرمن ماو په یو نظریه ټول ملک متفق شو ورشنه نغه چین دی چې امریکای له تریټونه ور کوي چې ککړت یو کو پیزوان درتا چو. نن ستا ملک د امریکای سپه دی. تاسو خیال راغی عرض مې داو چې فرعون ټول ملک په یو نظریه متفق نه وي عمل جوړیږي نه. اوس چرته چې زه او چرته کېنه که خدای د دې خلکو په خله کې غټ غټ دانې راوخیږي نن یې خله لاره حکومت به څوک جوړي پلاني ځای کې به څوک جوړي حکومت به څوک جوړي پلاني ځای کې به څوک جوړي خلک کې د دانه او خېجه خو غلې کې نه کنه کوم د مور میړه دی پکې وزیر کیږي دانه در باندې او خېجه خو غلې کې نه
حکومت بسوک جڑی ٹکی پا زیبانی که چرتا اللہ ہوئے نو اللہ لفظ مولانا تانوی وی واللہ باللہ ثم تاللہ دریز علیہ دا خدای پا ذات قسم خوڑلے دے کہ ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. یو ځل الله ویل د دوړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دي. نو د حکومت لفظ ما ته خدا دا خبره په خله راتلم ما ته شرم محسوس کی او دا خپل خلوم چې په سکون ووام چې زه د دې حکومتونو بیا بنامي اخلم چې دا پرون ما کوم لیدلی دي. نو نن قوم په دې قهر اخته دي. که تاسو خیال وکړئ چې روزه راشي په کومه شپه فیصله مونږ وکړو چې سبا روزه ده سبا له چا کوجی د چا روزي الکه کوجا ولې دا وې رؤیت هلال اعلان نه کړ مليانو ناجایز روزه په خلکو نیوا خشوا او بدشوا خشوا او بدشوا دا ویر لا ختم نه چې په اختر راشي د چا اختری د چا روزي خشوی بدشوی ګوان سو پلانې خی ورځم الله په قهر بدلی کړی دي کنه دي په خاور ورځم نه پوي روزه سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ وی الصوم لی وانا اجزا به روزہ زما دو د روزی په بدل کی بس زور کړه کېږم روزه دار تا خدای وی چا چې روزه ونیو زه به دا غیم هغه ورځ دی په قهر بدل شي دا اختر ورځ دی په قهر بدل شي الیکشن دی عظیم قهر او په ملک کې اوس حکومتونه جوړېدل په عظیم قهر قوم اخته دي څوک کیږي او څوک کیږي څوک بشي او څوک بشي څوک او یو بوشي خانه دی خراب شخو بشي کنه. ستاسو مثال دی یو خره لنګه شوی و خره نو نر کوچه وشو اخره ته چا ویل مبارک شه ویل ولی ویل زوی دیو شو هغه ویل پتو په دیو لګي زما زوی مال د زوی څه فائدہ ده خو چې لوی شیخ خپل پیټه بوړي او خپل بوړم د خره زوی د مور پیټه پزانه چي ها اچي کنه بچي به خپل پیټه وړي او زه خپل پیټه وړم نو مونږه خريو خبر اوري او زوی مشوي دي مبارکیانی مالی خرو زامنو مبارکیانی مالی خری خری دغه سی بارونه بدر باندې دا سرمایدار اچي استعمالی بم ګوتای بم او بیا بل ته در کې نږدې به بنگلې ته نشي ورتلې نږدې به دفتر ته نشي ورتلې تاسو خری ما په خدای قسم دی زما دا عقیده ده رحمان بابا ته وایي چې اورنګزیب بادشاہ وی ته کله کله راځه کنه زما دربار ته چې ما ته اشعار وې ویل زه ویل اوج هغه ورته وی چې نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی نن پترخ کی میں جانان پلاس کی میں جان دے زکا اورنگ زمانی زما غلام دے ز پترخ کی د یار تصویر ګرځو پلاس کی د مایو جام ګرځو نو اورنگ د زمانه ز تا خپل غلام غنم نو زدر تسنګ راشم ما څه کار ز بادشاہ دے بیا ورته وی چې اورنګزیب کا رایش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا رایش د تخت و تاج کا خو مرګ بیدا تخت و تاراج کا کنن د دې سنگي مرمرو په تخت نازېږي او دا د سرو زرو په تاج نازېږي د مرګ چې دی دا به د ارسه د مرګ پاتې کی
بیا ورته څه وایي وی اورنګزیب کد دلی په تخت نازیږي دا دلی تخت مالی دلی دی دا سي تخت چې توبه استغفار می ورته وی اورنګزیب کد دلی په تخت نازیږي ما رحمان و تبادر کله دلی دی کتنن د دلی په دې تخت باندې ناس کې نو د بادر کله ماته دلی دی د بادر کلی نغه بادر کلیو چې دانن پکې عرض داو عزیزانو چې مون ذهنی طور د خدای په عظیم قهر اخته عظیم قهر روټه شته جامې شته کور شته هر څه شته ذهني سکون نشته اور سره ذهني طور پریشان دی او د ذهن اطمینان په څه کېږي د زړه اطمینان په څه کېږي الا بذکر الله تطمئن القلوب د زړه اطمینان چې دغه صرف د الله په ذکر راځي چې د الله ذکر نه د زړه اطمینان نه راځي پاکستان نه د الله ذکر ورک دی د زړه اطمینان نشته نن په ټول پاکستان کې وګوره یو اطمینان د زړه چې دی په تبلیغي ډله کې دی وای په ایمان دی پکې کنه یو تبلیغی جماعت ته چې دړه اطمینان پکې دی او بیغمه لکه د ملنګانو غوندې په لارم ګرځي او د ملنګانو غوندې روانم یو اریان تیر ورځو کې شب قدر نه راتلم یو درې لکان ناس دي بسترې ورسره زه ورته ودرېدم هلکه څه کوئ وی جی جمعې شپه ده شبې جمعې ته مرکز ته ځو زلمي ښایسته هلکان ملکینی دی موټر کې وی نه نه جي سوزکیا به راشي ملکینی بس کې منول په لاره مې ته پوښتنې کولې چې هلکه تاسو په دې عمر کې خدا دی هلکانو خدا عمر د دې نه دی ما ته مولانا صاحب زمونږ جماعت ته یو تبلیغی جماعت راغلی او د امریکې هلکان د امریکې هغې په انګریزۍ کې یو سپیچ وکړو او دا ټکی وویلو چې که څوک دړی اطمینان غواړي په زندګۍ کې نو هغه په اسلام کې دی وی والله دا یو کالو شو چې مونږ په دې تبلیغ کې لګېدلي یو مولانا صاحب نم په روټۍ پروا شته نم په جامه شته نم په پیسو شته په هېڅ هم پروا نشته خو که 24 ګنټې تصور مې نو د الله یي او د دې وي چې دا مسلمان د دوزخ نه بچ هلکان ماته و نو نیغ مې راوسته تبلیغي مرکز ته مې ورننه ایسته هلته مې کوز کړه او زه ترې راغلم یو اطمینان دړه چې دی په دې ډله کې دی هغه ډله کې اطمینان نشته چې ته د لیډرۍ شوقي ته د منبرۍ شوقي ته د وزارت شوقي ته د اقتدار شوقي ته د مفاد شوقي ته د ټیکو شوقي هغه کې اطمینان نشته اطمینان صرف او صرف په دې کې دی چې ته هغه خصلت په ځان کې پیدا کې او هغه صفت ځان کې پیدا کې چې کوم صفت د خدای دی خدای روټۍ خوري خوري به نه خدای روټۍ نه خوري اوس مسله واوري د دې روزي اجر پټولو عبادتونو اوچت ولې دی ځکه چې په روزه کې الله انسان په خپل صفت موصوف کی خیال راغی خدای روټۍ نه خوري کنه
نو تم نه خوري. خدای وبنس کی کنه نو تم نس کی. د خدای خزه نشتا مجامعات نه کوي نو تیم نه کوي. ٹھیک شو. الله انسان په خپل صفت باندې موصوف کی نو چې تا کی صفت د خدای راشي نو اجر دومره ده چې د یو روزه په بدل کې به الله وې زستا شم. تاسو خیال راغی. نو انسان ته پکار دادی چې هغه د الله په صفاتو ځان موصوف کی. مثلا کریمانه صفت ځان کې پیدا کی. پار چا کرم کوي. رحیمانه صفت ځان کې پیدا کی. په ارچا رحم کوي. سخاوتانه صفت ځان کې پیدا کی. مال و دولت در سره ډیر دی نو د خوار غریب په کار راولي. دا د خدای خصلتونه دي چې دا خصلتونه ځان کې پیدا کی. الله بتا ته داسې د دړې اطمینان نصیب کی چې دنیا ورانیږي او ودانیږي په پروا بدینی. اوس خو مونږ چې سار را پاسو صاحب دا اخبارونه دي. الله کده دغه عذاب نه خدای اخلاص کی. هر سړی د ټپوس بچی د سار په اخبار سترګې پرانی او چې را پاسي لاسترګي زبري چې اخبار ورته غورځېدلې سرنامه لیکلي چې صوبہ سرحد میں فلانے سپیکر ہوگا. روز مبارک شاہ شیخا سپیکر شو. څوک سپیکر شو؟ ازما دا یاره خو خلې نه مې څه ګډې وډې وزي چپ شي. اډو شو نه څه وشو. ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه. فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. د نور خبرې پرې دی. د نور خصلتونه پرې دی. ځان د الله منظور نظر کوي. د الله منظور نظر او د الله منظور نظر به اعلی شي چې د الله خصلتونه ځان کې پیدا کړي. داغه صفات ځان کې پیدا کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کردار او په خصلت او په هغه لار روان شي چې کوم لار هغه د کردار او د خصلت جوړه کړي. دړې اطمینان او سکون بدرته الله نصیب کی. زه درته ایمانی وایم پریشانیاں ما هم ډېرې ډېرې کړي بلکې ما به کله کله مرګرو ته وي چې ما به خپلې پریشانۍ ورته بیان کړي نو بیا به ورته دا ووي چې پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. زما پریشان زما یار ته موایا اچ ووري نو هغه هم پریشان شي. ډېرې پریشانې تیری. اوس الحمدلله زما خود سر تراغه او پوه شم چې دا مونږ سکو دا ټوله بس دا بس په خدای قسم چې ته د الله شي. بادشاہان د زمانه با استاد در چوکاټونه سپي چې ته د الله شي. خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه
یو بادشاہ تلو دلته قوالی کېده چې قوالی کېده هغه واپس راغی چې دا څنګه بزرګ دی چې په قبر دوبړای غږی د شپې خوب کې خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه ورته وی چې ولی واپس لاړې زما قبر ترانه لې ویل جان ته دوبړای او باجی غږی دی ویل زه چې ژوندې او ما دوبړای غږولې ویل نه ویل نو زه خو دنیا نه کټ شوی ما دا استا کار دی بندي کا کنه استا کار ما نه علي ته بادشاہ ته بند کا کنه تاسو خیال راغی اولیاء او بزرگانو چوکاټونه بادشاہان صفای بیا چې ته د الله شي نن خو مونږ د شاهانو په در کې ولاړیو رسوا او ذلیل د زمانه مونږ ورته ولاړیو سیب سره ټیم نشته اوسګار نه دی او بل ټیم راشه او چټورو لګاو پلانې او کو ډینګلو او څوک چې د الله شي نو بادشاہان دغه در ترازی بیا رحمان بابا غداو هغه ځان د الله کړو د بل دی کنده کې پروت دی او سړی خوځول ول سکه دلته او دی ورته وی خبر نه يم چې راوستم لکما خبر نه يم چې راوستم لکما اوس می کوم طرف ته استوي جدروما والله کا پتشت چې دلته کم ځای نه راوستم او دې ځای نه مې کم ځای ته لیږي او دا تاسو چې د جمعه تر غلي په خپل اختیار راغلي که چا راوستي هاني چا راوستي تاسو اختیار نشته تاسو هیڅ شی نه هیڅ شی نه والله کدی یو تنگړی دی یو تنگړی دی یو زکام نه بل ورځ یو غاټه بلا رانه نه وته زمونږ دکان ته داسې کول هغه چې په لاره جونه داسې پوزه لکه څه چل دی در باندې سخت زکام دی ما یو زکام ته دې دومره ټیزونه واچول زه دې بې خو باسه ته به چې په لاره تلې درې به دې داسې غورځول درې به دې داسې غورځول یو زکام در نه زموږ ټیزونه وایستې تاسو څه شی یې څه شی یې یو تبه دې چې ونیسي د ځان تماشا وکړه یو زکام دې چې ووایي د ځان تماشا وکړه ته څه شی هیڅ شی نه ستار څه د بل په لاس کې دي اور نو رحمان بابا وی چې خبر نه يم چې راوستم لکما اوس می کوم طرف ته استوي چې دروما لکړم چې لاس د بل په وګ کېږي اس جورا لوړ نوي ور معلوما لکړم چې لاس د بل په وګ کېږي اس جورا لوړ نوي ور معلوما مونږ وړاندې یو د بل په وګم لاسي خېده اس پته نه لګي چې کم ځای ته به بوځي لاندې مې کوزي او کپاس مې مونږ څه شي عزیزانو چې هیڅ نه نو ځان ته شی مو وایا بیا چې د چا یې نو ځان د هغه غاڼه ته یې د چا پیدا کړی چای لوی کړی چای روټۍ سوق درکې
عزت څوک درکړي ذلت څوک درکړي بنده خو نه درکړي نو بیا غډېږي بنده ته ولي دې ته سوچ وکړئ اوس په غډېږي هغه ذات ته داسې حال کې براشي کہ مستی میں بھی سر اپنا مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو اس بے خودی کے صدقے دل آج قبل رو ہے مستی کے زما سر بد ساقی پخپو کے پروتی اس بے خودی کے صدقے دل آج قبل رو ہے دا قبلے تمہیں چمختے دا بے خدای برکت تے تب بے خود ہے دا دنیا طرف نہ وہ بالکل بے خود ہے نن من دا اللہ طرف نہ بے خود ایو او د دنیا طرف ته په خود کی او بیا د شي ته په خود کی چې والله کته څه جوړیږي کنه واله کتا سو ټول د صبح سره دی کده بل زم درکسته ها صبح سره دی ټول کنه ها تاسو په ایمان وای چې صبح سره کې کوم حکومت جوړ شي چانه به د سرو مولې جوړ کی ها سبا چاله ور کی بس یو لوبه د جوړیږي را جوړیږي به ټیم مخرابوي ظالم بچو ټیم مخرابوي وخت کم دی جب عادت کی پدې چې الله 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 جب پدې عادت کی جب پدې عادت کی چې سبحان الله سبحان الله سبحان پدې جب عادت کی بل څوک شته د پاکۍ بیانولو قابل شته داسې څوک شته چې تی بیان کی چې دا ډېر پاک دی پیر میر علی شاہ صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید چې ویلی دو چې داسې ورته وکتنو حال پر راغی نو ورته وی چې سبحان الله ما اکملک ما اجملک ما احسنک اس اکملک اجملک احسنک دا د فعل تعجب صیغه دي فعل تعجب دی ته وی په عربي کې چې سبحان الله ما اکملک خدای ته پاک څومره کامل پیدا کړي ما اجملک څومره جمیل پیدا کړي ما احسنک پاکی دا خدای تعالی را چې دا داسې خسته دا دې څه شی پیدا کړي تعجب کوي عقل حیران دی چې یا الله دام په انسانانو کې داسې شی پیدا دی آخر کې ورته وایي کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں چرته میرا علی شاہ او چرته ستا صفت کول گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں دا بیادب سترګو کم ځای ته وکتل خدای زما سترګې هم د دې قابل شوي چې دې هستی ته وکتل عزیزانو د دغه شان وقت سره کې پیدا کول پکار دي
دا مونږ ور ټول پکاندو ساري مونږ دا چې په خپل کړو بیا پیمانه یو اوس مونږ په خپل کړو پیمانه مولیان صاحبان زم مولایم مولا خو نه یم خو چنه غونډه خو یم دې پورې یو مثال یو بادشاہ او دا غلور و په خپل مالیار مینه و مالیار دا مالیار نوم عاقل څنګه د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختیو نو دا خپل یار هم راغوخته چې خوشاله ورځ ده چې دیم دلته ای بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راضی او دیګونه ګوري دی یو دیګ تش ساتلو چې کپلار می راتلو نو دال عاقل به په دې دیګ کې پټ کما چې پلار می ونه ګوري چرته چې جواب راغی چې بادشاہ راضی دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینول او پاسه په خانه کې خو وړي ته تاو کړ سره ولا باد بادشاہ چراغ نو داسې ګوري چې د ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه به اوره دی د بادشاہ دی عقل ته ګوره نه زمونږ د بادشاہ نو د خریټیان میټیان بادشاہ دی ته وایي بادشاہان دی ته وایي یو دیګ لاندې اور ولی نشتا وای شو چې دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کې زو د دې دی ګوري جخرم دې دیګ لاندې اور کې بادشاہ حکمو اور تلاندې شو خصاب بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې کې ارث دی اوس به ختم شي ولزی بیا په بل چا خوري زلاړم چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګنه سر لري کو چې اوس خو بس کباب شوی سړی هغه چې څو وخت په سوځېدو راغلو نو چونکه عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي وي هغه چې معشوقې کې نو لمه په دیګ کې نو ستی خیمه تاسو غوندې نو چې چا د پاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپل منډي ملیدلې دي بیا منډي ملیدلې مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې وو ما ته وی چې په گورنمنت هاوس ورزو مالکه په آرام کې نه دا پولیس ته گورنمنت هاوس ته نه پریدي ما ته وی چې جانیا تو ډرنه تو یریږي من ورځه چې ورځه په تغیس په ما ته وکړه چې ما ته وکړه ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غرب وباس او چې اوس پېتی په دولاسي هغه باندې ورته راواچولو چې غرب دی از مونږ مرګره دیم ډیر غټ چې غرب شو داسې د چنده خوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وای چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تا غرق ہو گئی ہیں بچی میں خدا استا په حواله دي زه خلاړم نو تاسو خپل منډي لیدلی چې پټاخه خلاص شي یا دز مزو شي د ذکر درته هم چې ډېرې مو وهي ما د ایمان پرنا پیژندلی خبره د عقل وا چې زی په دې کې کینولم ولی ټوب کم چې چا کینولم بس پیدا چې پاغه ستیش چې هغه د دیګ نه سر لری کو نو دا یو आवाज ته راوته د دیګ نه چې چرا کارې کو نه د عقل کې بازایت پښیمانی
اے عاقله وی غریب سره کده بادشاہ په لور نه مینه دی نو په دیک کې به ولی ورته دی خدای چې انجام دی امداش نو چرا کارے کند عاقل کے باز آیت پشیمانی بجلیگر مولا چرا کارے کند کے باز آیت پشیمانی اگر کار ولی کہتی بیارست تو پخ پیمان ہے اڑان دینے لگ سوچ کا وکانا اڑان دینے لگ فکر کا وکانا اڑان دینا دا پیغمبر فرامینو تا سوچ کوا اتقو مواضع التهم پیغمبر وی د تومت د زینبم ځان بچ ساتي اوس تاسو په ایمان وای چې تاسو په کابلای کې ما د بایسکوپ په خله کې وګورئ دا یقین به وکړي چې دینه دته بایسکوپ ته چری به نه کوي کزم د جوارګرو په پر کې ناس تولیدم والله کې او منی چې د جواری نه دا کړي وای بچ کړي کزم د دمی سره ناس تولیدم والله کې یقینو کوي چې د بد فعل نه دی وای بچ دې دمی سره څه کول چې ناس نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوای زینبم ځان بچ ساتي بلدا چې ار سړی د دې قابل نه چې رائے ته سړی پختنه وکي ار سر د دې قابل نه دی او نار خلد دې قابل ده زمون دې مردار ملک ار سړی ته دا حق ورکړی دی چې رورا تم رائے را کولې شي زه څوک تم رائے را کوا ترائے را کوا ترائے سوک با صحیح سوک با صحیح دا چاقل با دا سیکلی دا چاقل با دا ریل گاڑی وی دا چاقل با دا چابڑی وی دا چاقل با دا فروٹو وی دا چاقل با دا سبزی وی اس با مالا سرا عقل را کئی سس سوچ برا کئی عقل دا پارا خود زیرائے خلق پکار دے اور زیرائے تاریخ بمخ کی جمعہ تکوما واخر دعوانا الحمد او دا شے عملی طور ائمہ د دین ثابت کړو چې د قوم قضا او د قوم مشري چې دا هغه تقاضا د عدل او د انصاف کوي او عدل او انصاف تاسو د خلفای الراشدین حال وګورئ چې عدل او انصاف عالم داو چې حضرت عمر ته چا غوړی راوړو دا مې در تروړی دي چې ته اوخره هغه ورتل دا غوړی خو ډیر خشه ده خو په خدای قسم کې اوخرم ولی وی ترغه به نه خورم چې تر سو پورې ما ته دا پته نه لګېدلی چې ټول قوم غوړی خوړلی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه تقاضا وشوه چې ته قاضي شه بادشاہ ورته وی تا قاضي کوم هغه ورته وی چې زه نه قاضي کېږم ولی نه کېږم اخر ورته وی چې د پیغمبر دا حدیث می قضا ته نه پریدي چې ذبح بغیر سکین کم سړی چې د قوم مشر شه ابه تیغ حلال کړي دا شی می ورته نه پری عزیزانو دا د مبارکو سیزونه نه دي دا کم خلق چې د قوم مشران شو دا په حقیقت کې هلاک شو مون خلکو خود مور عادتي جوړ کړي دي کنه تاسو خیال راغی دمان راولو په دغه ورځې ګټ کو چې مونږه سیټو ګټلو
دا هلاک شو هلاک ټوکې نه دي. د قوم او د ملک د پارلیمنت ممبري دا د هر کس ناقص کار دی یا هر سړی د دې اهل دی. دلته یو مسله چیر وه، مسله چیر وه د ختم نبوت. غوبل شو په باندې د بوټو صاحب حکومتو چې قادیانه غیر مسلم اقلیت قرار کړي. مولانا یوسف بنوری رحمت الله علیه د ختم نبوت د ټول پاکستان صدرو او یو ډېر لوی متبحر عالمو. بوټو په اسمبلی را غوښته چې راشي اسمبلی کې په باسو کوي د قادیانانو د مشر سره. دا مرزا طاهر چې کوم اوس په لندن کې اوسېږي دا د قادیانانو موجوده پیغمبر دی. اوس ځکه چې د مرزا غلام احمد نه څومره پیدا شوي دي نو ټول پیغمبران دي. نو مرزا طاهر موجوده پیغمبر د قادیانانو چې دی او اوسېږي په لندن کې دا راوستو اسمبلی ته چې باسو کوي. علما را جمع شو د پنډۍ اسلام آباد ته او د ورځې به د فوج په نگرانۍ کې راوستو اسمبلی ته دا مرزا طاهر او باس بکېدو. په دغه وخت کې مفتی محمود یو ټکی وکړو. باس په اسمبلی کې لګېدلی دی، بوټو بم ناستو، تماشه به کېده، سوال و جواب به کېده. مفتی محمود په یو سوال وکړو چې په دې مې پوه کا مرزا صاحب چې مرزا غلام احمد چې دا ښځه وه که نرو هغه ورته ویل چې دا څه وی نرو وی نرو وی کتابونه خو یې لیکلي دي که نه ویلې بلکل وی کشتی نوح د مرزا غلام احمد د خپل لاس لیکلی کتاب دی که نه دی کشتی نوح ویلاو دی وی دا دی ممنله چې مرزا غلام احمد نرو او دا دی ممنله چې کشتی نوح داغه د خپل لاس لیکلی کتاب دی. دا دواړه خبرې ټیک دي ویل دواړه ټیک جیب نه راویستو ویل دا کشتی نوح. په دې کې وګوره پړاو کو چې مرزا غلام احمد وایي چې زه یو ورځ ناستم او زما حیض وشو. حیض پیژنئ دا ښځو ماهانه بیماری شي. زما حیض وشو چې حیض مې وشو نو ما خپلو خلیفګانو ته وویل چې ما ته خو حیض راغو خیالم راغی. وی هغې اریان شو چې صاحب دا څنګه چلو شو. ما ورته وویل چې بیا اوس حمل شو یعنی حیض بند شو او زما خېټه شوه. مرزا لیکلی دی چې لس میاشتې زه حاملم لکه ښځه چې لس میاشتې بلار بی او لس میاشتې پس بیا ماته داسې دردونه شروع شو
لکه د بیبي مریم چې عیسی علیہ السلام پیدا کېدو او قرآن هغه ذکر کړی دی. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت رب انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. د بیبي مریم چې څو وخت کې ماواری وشوه او هغې نه ولمبېده نو الله وی فارسلنا الیها روحنا ما جبرائیل ورولېږلو او د عیسی علیہ السلام روح مې ولا ورکړی چې د دې په دې خلا یا په سپېږمو کې پوک وا چې د دې رحم ته لاړ شي. جبرائیل د نوجوان الک په شکل کې ورته ودرېدو نو بیبي مریم ورته څه وایي قالت انی اعوذ بالرحمن منک اے نوجوانا زه په الله سره تا نه پناه غواړم ان كنت تقیا که ته نیک او پرهیزګارې نو خدای ته وګوره زه نامحرمه ښځه یم ته ما ته ولې ولاړې. پاکستان دا لنډرې به داسې ووایي هلکانو ته اخو تاسو د خپله لاسه جوړې کړې راایستې دي د کورونو نه بار چې راشي هلکانو ګورئ ورته زما دې ښځې ته وګوره. اوس انګریزانو د ذلیل بچو ته مو ګوره که نه بیبي مریم دا وی جبریل ته چې قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا زه په خدای تا نه پناه غواړم که ته نیکې یو طرف ته شه. جبریل ورته څه وایي قال انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا. زه خدای د طرف نه یو قاصد راغلم او دیل راغلم چې تا ته یو بچی او بخم زوی درکم. بیبي مریم وی ما ته زوی حیرانه شو. قالت رب انا يكون لي غلام لم يمسسني بشر ولم اكو بغيا. زما زوی به څنګه وشي ما ته خو د چا سړي لاس هم نه دی لګېدلی او نه زه بد کرداره یم نو زما زوی به څنګه وشي. جبریل ورته بیا وایي قال ربک ستا خدای وایي ستا خدای وایي چې تا ته د سړي لاس هم نه دی لګېدلی بد کردار هم نه هو علی حین ستا خدای وایي هو علی حین دا بی پلاره زوی پیدا کول ما ته څه شی دي آسان. بی پلاره زوی پیدا کول ما ته آسان. روح ورته پوکوالو بیبي مریم حمل شو 10 میاشتې حامله وه چې څه وخت کې عیسی علیہ السلام پیدا کېدو نو دا د کلي نه بار لاړه چې بار لاړه چې دا بچی مې د دې کلي وطن په مخ کې پیدا نشي خلک به وایي چې بې واده نه بچی څنګه وشو. نو لاړه د یو قجورې ونې لاندې کېناسته او دردونه پې لګېدلي دي
الله ورته څوي وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. په دغه وخت کې که تاسو زنانو نه تپوسو کوي د بچی پیدا کېدو وخت کې زنانه ته د ګرم شي خوراک ضرورت دی. نو کار اوس خو هغه زمانې لاړې، اوس خو معامله د اسپتالونو ده یا بله یو خبره ده، خو اوسې کولی نه شمه. کومه خبره به زه کوم نو اوس خو د اسپتالونو سر کې خوږ شوي نه، اته ورځې مخکې اسپتال کې داخله کی ډیلیوري کیس دی. ډیلیوري زما په یادو زما د هلکوالي بچپن زمانه کې زنانه او ماشوم به چې پیدا کېده پاس په لهړی پورې به پړی ځوړند کو ورته، هغه پړی به لاندې راغلی نو د زنانه هغه دردونه به چې وو پړی به یې نیولی او هغې به زور کولو، هغه دردونه به یې پې قلارول. دا زما د یاد خبره، زما د لیدو خبره. اوس معامله اټومیټک زمانه ده، هر شی هم داسې فوراً پیدا کېږي. خدای ورته وایي وهزي الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. د قجورې له ډچکه ورکه، تازه قجورې به در باندې راوغورځېږي، دا وخوره. فکلي واشربي وقري عینا، اخوره اوسکه او په دې خپل بچي دي سترګې یخې کا. خیال دې راغی یا الله زه به کوم سوچ چې دا بچی مې په غېږ کې یو قوم ته ورشمه، نو الله ورته چلم ښیي، چل ورته ښیي. لکه مونږ چلونه زده کړي دي که نه، خیر زمونږ چلونو کې خو ډېر فرق دی، چلم ورته ښیي چې که قوم راغی پوښتنه یې درنه وکړه نو ته خبرې مه کوه قوم سره. دا غېږ کې زوی دی چې اوس پیدا شوی دی، قوم ته ووایه چې زما روجه ده، پخوا به د خبرو نه م روجې نیوی کېدې، زما روجه ده، فلن اکلم اليوم انسیا، نن زه چا سره خبرې نه کوم، زما دې زوی نه پوښتنه وکړي، دا زما غېږ کې چې دی. قوم یې راووتو، دا یې وکتل، دا څه دي؟ نو